څلورمه برخه المؤمن الرشید چینل وړاندې کړې او وضاحت چینل پښتو ته ژباړلې ده. إنه لكم عدو مبين. هغه تل غواړي تاسې مات کړي تر څو تاسې د غم کندې ته وغورځوي او تاسې په تیارو کې سرګردانه کړي، لکه څنګه چې په لومړي ځل د آدم علیه السلام په وړاندې خپله دښمني ښکاره کړه. ابلیس وویل ای زما ربه په سبب د دې چې زه دې ګمراه کړم هرومرو به دوی ته ښایسته کړم ګناهونه او خامخا به زه دوی ټول ګمراهان کړم. هغه د تاریخ په اوږدو کې د ملتونو ترمنځ د شخړو او ویجاړیو لامل ده. هغه او د هغه د لښکر ځواک تر تیر وخت زیات شوی ده. د شیطان لارویان، فراماسونریان، الومیناتیان، هغوی ابلیس ته ډېر زیات وفادار دي. هغوی هره یوه جګړه چمتو کړه او زیار یې ویستل تر څو خپل افکار ستاسو په ذهن کې پچکاري کړي. هغوی خپل جوړ شوی دین یعنې شیطان پرستي خپل سیاسي او نوی اقتصادي نظام یې تاسیس کړ. هغوی په ډېرې ځیرکتیا سره خپل افراد په حکومتونو او شرکتونو کې ګمارلي او زیار باسي چې خلک او د هغوی چارې تر خپل بشپړ څار لاندې راولي تر څو وتوانیږي خپل نفوذ او سیاسي دریځ دنیاوالو ته ښکاره او نوی نړیوال نظم یعنې شیطاني طرحه څرګنده او په لاره واچوي. نړۍ د ځنګل قانون نه بلکې د ملتونو رفتار اداره کوي. په هغه صورت کې کله چې موږ بریالي شو چې کله بریالي شو موږ یو رښتونی چانس لرو چې دا نوی نړیوال نظم داسې ترتیب کړو چې په هغه کې ټول باوري ملګري ملتونه وکولای شي چې خپله سوله وساتي. رول د ملګرو ملتونو د بنسټ ایښودونکو ژمنو او لید پوره کولو لپاره وکاروي. Use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. We begin to see موږ په ټولنه کې د یو ستر بدلون لیدونکي او شاهدان یو تر څو د نړۍ په سطحه نوی نړیوال سیستم ووینو. موږ د سوداګرۍ او معلوماتو ټکنالوژۍ ترمنځ د یو مبهم حالت شاهدان یو. موږ له یو ملت څخه بل ملت ته د فکرونو، دودونو، سیاستونو او سوداګرۍ د لیږدولو شاهدان یو او د ټکنالوژۍ په ذریعه لاندې شیان له یو ملت څخه بل ملت ته لیږدول کیږي. فکرونه، د خلکو ارزښتونه، د خلکو خوراک، د خلکو علایق، د خلکو لوبې، قومي مفاهیم، د خلکو دودونه او د خلکو فکري بهیر. د معلوماتي ټکنالوژۍ په ځواکمن پرمختګ سره پراخې پیښې رامنځته کیږي او موږ وینو چې اړمن ولس ورباندې اخته شوی ده او وایو په خلکو څه شوي دي، په نړۍ څه شوي. حال دا چې د ملتونو ترمنځ لیدلور بېلابېلې طرحې د یو بل پر وړاندې ولاړې او ثابتې دي. what they enjoy to do, how they enjoy recreation, their racial concepts, their culture, their ideology being transported all around the world, a type of globalization. And with this boom in the information technology and with this major event that takes place, now it comes to a culmination and it starts to reach a high point. And so the innocent people, we look at this and we say, what is going on? What is happening to the world that had so many different varying views, different nations, different ways of approaching things that can complement each other? Now we see politics is stripped of real power, that the economy governs all social exchange. We see that the states serve the financial power structures, that the real powers. او بله دا چې نور ځواک له جنرالانو سره نه بلکې ځواک او قدرت د هغو افرادو په اختیار کې ده کوم چې د سوداګرۍ څرخونه ګرځوي راګرځوي، یعنې د بانکدارۍ سیستم په اختیار کې لري. او همدارنګه د دې شاهدانو چې سیاستوال د عامه دفترونو د اړیکو او مخته وړلو لارې چارې مخته وړي یوازې د دې لپاره چې خلک تر خپل څار لاندې وساتي، هغه که د خلکو په بیده کولو په ذریعه وي یا هم که د هغوی د وژلو په ذریعه. And then we see that the masses of the people become helplessly preoccupied. وروسته وینو چې زیات شمېر خلک اندېښمن او سرګردانه کیږي ځکه چې د هغوی ژوند د ځینو دودیزو پیښو په غشو ښکار کیږي او دغه دودیزې پیښې د هغوی د ژوندانه مهمې برخې ګرځېدلې دي، لکه نړیوال جام، د غوره لیګ ټولګه، رګبي یو قسم لوبه ده، کرکټ، هاکي، ټینس او داسې نور. The tennis
whatever the sport may be. وینو چې ټول ملتونه تر لوبو راچاپېر کېږي او لوبغاړي د ملي اتلانو په نوم یادول کېږي. حتی په عربستان او زموږ په نورو اسلامي هیوادونو کې معاصر اتلان فوټبالیستان دي. Supporting people, even in Saudi Arabia, even in our own Muslim countries, the national heroes are now the soccer players. څوک چې وړاکۍ توپ په جال کې واچوي هغه ته د خلکو له خوا د اتل مقام او لقب ورکول کېږي. حال دا چې په ورته وخت کې د ځمکې په ځینو برخو کې وژنې او جګړې ترسره کېږي، مګر موږ هغه هېرې کړي دي او لوبو ته مو بشپړ پام اړولی ده. دا یو ذهني تلقین ده چې په موږ منل شوی ده. And with the use of powerful music, د موسیقۍ په مرسته هغوی زموږ له احساساتو سره لوبې کوي او همداسې له هغو ویډیوګانو سره چې د نړۍ په لرې سیمو کې خپرېږي د خلکو فکري بهیر بدلون پیدا کړی ده. نن سبا خلک د لوبو د اتلانو مینوال ګرځېدلي دي او حتی په خپل هویت کې ګنګس شوي دي. even confused about their own identity. کوښښ کوي چې ځان ته بدلون ورکړي، د خپلو ویښتانو رنګ بدلوي، د خپلو سترګو رنګ بدلوي، د خپلو خبرو د بیان طریقې ته بدلون ورکوي او همداسې خپلو جامو ته. On a global level. And then we see موږ وینو چې زیات شمېر خلک په نشه یي توکو روږدي شوي دي او داسې حال بشر په خپل تاریخ کې نه و لیدلی. ما 36 هیوادونو ته سفر وکړ، هلته یو څه وخت واوسېدم. د هغو ولسونو زیات شمېر ځوانان مې ولیدل چې په نشه یي توکو روږدي دي. زموږ په هیواد کې هم په بېلابېلو طریقو رایج شوي دي، یعنی کوکاین، LSD، سایډلیک، ډیسپیرسانت او داسې نور. په تاسې مختلف حالتونه راولي تر څو تاسو ګنګس کړي. انداز چې تاسو ته د دروغو نړۍ جوړوي چې ډېر ژر پکې اسیر شئ. له اسارت وروسته تاسې الله تعالی هیروئ او ستاسې خدای همغه نشه یي توکي ګرځي. The pusher. Your God becomes the chemical. هغوی دغه حالتونه په ډیر ملتونو کې په ډیرو ځوانانو راوستلي دي. د فرامنصریانو طرحه دا ده چې نړۍ د دروغو مسیح لپاره چمتو کړي. له انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هیڅ یو پیغمبر نه ده مبعوث شوی مګر دا چې خپل قوم ته یې د دجال په حق خبرداری نه وي ورکړی. پوه شئ هغه یوه سترګه لري او ستاسې سپېڅلی پروردګار د یوې سترګې خاوند نه ده او د هغه د جال په تندي د کاف فا را لیکل شوي دي. دا د ډالر تصویر ده. د دغو لوټونو شاته یوه ټاپه یعنې نښه ځای پر ځای شوې ده. هغه ته د متحده ایالاتو سلطنتي نښه وایي. دا هغه څه دي چې په دوی پورې اړه لري. دغه نښان شاته ځیر شئ. یو هرم له یوې سترګې سره په ښکاره ډول وینئ. دغه سترګه د هغوی لپاره د لمر رب النوع ګڼل کیږي. موږ د وړانګې کلمه له همدغه ځای څخه اخلو، یعنې د لمر وړانګه. دا د لمر خدای ده، بې له شکه چې میټرایي ځانګړتیاوې لري. دا د مسنونو خدای یعنې وړانګه ګڼل کیږي. دیارلس د 5 زاویو ستوري که چیرې تاسې پکې کرښې رسم کړئ نو د 6 زاویو ستوري رامنځته کیږي. که چیرته د 6 زاویو ستوري د حرم په تصویر کیږدئ دغه یاد شوي زاویې د ماحول ځانګړو تورو ته اشاره کوي. ویل کیږي چې دا یو اناګرام ده. په امریکایي قاموس کې د اناګرام کلمه شتون لري او معنا یې دا ده د یوې کلمې توري د همغه کلمې د پټولو لپاره کارول کیږي. نو که تاسې دغه کلمه بیرته په خپل ځای کې کیږدئ د ماسون کلمه رامنځته کیږي. په همدې وجه موږ پوهیږو چې سلطنتي طریقې د ماسونیانو له فکر څخه منشا اخلي. دغه تحقیق په پټو معناو کې انفوګرافي باندې نه ختمیږي. ویل کیږي چې 14 عدد د غرب په عقیده کې تر ټولو بد عدد ګڼل کیږي چې د یوه ډالر په سمبول کې پټ شوی ده او هغوی د 14 عدد تکرار ته هم اشاره کړې ده. 14 پاڼې د زیتون په خاښ کې د شاهین په ښي طرف او 14 غشي د شاهین په کیڼ لاس کې، همداسې 14 ستوري د هغه په سر او 14 کرښې د ډال په مخ له ورایه ښکاري. دا د شاهین کوثران وګڼئ. تاسو ته به ثابته چې 32 وزرونه د شاهین په کیڼ وزر او 33 د هغه په ښي وزر کې ښکاري. دا ثابتېږي چې همدا د ماسونیانو 33 درجو ته اشاره کوي کوم چې د اسکاټلندي خاندان لخوا معرفي شوي دي. د هغه ټاټوبی په واشنګټن کې ده او په امریکا کې تر ټولو مخکښ او پیاوړی ماسوني نظام ګڼل کیږي.
چېرته ځیر شي د حرم ټول جوانب سم دي پرته له هغه پورته ځای څخه او هلته پورته سترګه معلقه ده او تر اوسه ښکته نه ده راغلې ده ځکه چې هغوی په دې باور دي تر څو چې ماسوني پروژه سرته نه وي رسېدلې هغه به ښکته نه راځي. هغوی له نوز آردر سکلورم څخه خبرې کوي. بیا وایي چې انوایت کوپتس هغه زموږ له پروژې څخه راضي ده. بل عبارت د کوم باطل خدای چې هغوی عبادت کوي د هغوی له پروژې څخه راضي ده. اوس پوښتنه دا ده چې دا پروژه څه شی ده؟ دا پروژه به څه وي چې هغوی ادعا کوي چې باطل خدای یې ورڅخه راضي ده؟ ځواب: په نړۍ کې د سیکولریزم د ناوړه ټغر اورول د هغوی اساسي پروژه ده. د هغوی موخه دا ده چې بشري ذهنونه له دیني عقایدو څخه تش کړي. عجیبه دا ده کله کله حقیقت دومره ښکاروي چې د درک له کرښې څخه د باندې وي. په همدې وجه نړۍ ته باید د ناپوهۍ له زاویې څخه نه بلکې د پوهې او عقل له زاویې څخه وګورو. وروسته به وپوهېږو چې په نړۍ باندې څه تېرېږي. آیا موږ په نړۍ کې له هغو اجنداو سره ژوند کوو کوم چې مخکې چمتو شوي دي؟ آیا موږ په ازاده نړۍ کې ژوند کوو او که هر څه د یوې پیاوړې طبقې تر څار لاندې دي؟ خپل ذهن فعاله کړه.